شیخ عباسان اسحاق ساتی صاحب نه یو کس سوال کړی دی چې ښځې له مې په واتس اپ باندې طلاق ورکړی دی او بیا مې هغه میسیج ډیلیټ کړلو، هغې کتلی هم نه دی. نو دا طلاق کېږي او که نه کېږي؟ نو ډېر قیمتي بیان دی، راځئ چې ټول یې واورو په شریکه باندې. خدای ورو سوال کړی چې زما او زما د ښځې په منځ کې مسله راله او لاړه خپل پلار کره بغیر زما د اجازت نه. دا د سړو غټه مسله ده، غټه جاکه چې رسي چلی و پلار کره تللی و. ها نو بیا چې کله واپس راله نو بیا ورسره ما په وټساپ باندې رابطه وکړه او زموږ منځ کې خبرې واورېدې راواورېدې. نو ما په وټساپ کې ولیکل څه وخت بعد دې خبرو نه ما په وټساپ کې ولیکل چې ته طلاق یې. چې دا مې څنګه ولیکل بیا مې اعوذ بالله وویل او هغه ټکی ما هغه میسیج ما ډیلیټ کو، حذف مې کو او هغې ته لا رسېدلی نه و. دې سره طلاق کېږي او که نه؟ الجواب اولنۍ مسله دا ده، یعنی یو ښځه پلار که لاړه د خاوند د اجازت نه بغیر دی غلط کار وکړي، دې کې شک نشته، ځکه چې خاوند د کور نه بغیر اجازته وته ناروا دي الا هغه ځایونو ته چې په عرف کې واضحه یا معلومه وي چې خاوند د دې اجازت ورکړی، لکه کله داسې ګاونډیانو کره ورښکاره کېده. داسې بل ځای دی چې د خاوند عام اجازت یې ښځې له ورکړی ته تلی شي او هېڅ خبره نه. اوس لرې ځي ته ځي بیا د خاوند اجازت اخیسته لازم دي. خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت نه، ایا دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاق کوي؟ ته دې دا حل خو نه وي چې ښځه به طلاق کوي. او دا زه درته دا ووایم یو خو طلاق هغه ځای کې سړی ورکوي چې بل حل نه وي، هغه صحیح ده. خو دا په معمولي خبره ښځو ته طلاق کول او طلاق به درکم او طلاق او طلاق به درکم او طلاق او طلاق، دا د بزدله سړي کار دی. یعنی ایله بیله دا زنانه ته صرف په دې باندې راټینګوي چې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم، بله طریقه سره نشته. صرف دا یو ټکی باندې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم، دا غلطه خبره. بیا راشي دغه سوالونه کوي دا به څه کېږي، دا به طلاق وي که نه به وي طلاق. او دغه مسلو له ورته بیا بعض پکې داسې چې د عالم سره د سره طبیعت لګي، نو خو په دې مسلو کې بیا د عالم سره هم لګي او بیا جومات ته هم ځي راځي او بیا درس هم راځي او بیا بیان هم راځي. زموږ خواله ډېر راځي، موږ چې ته لیدلي هم نه. خو دې مسله کې یو بیا ځان داسې بعض دینداري کوي او بعض پکې د ځان نه سلفیان هم جوړ کړي دې مسلې. موږ جیوي موږ چې دا تاسو چې کوم څه وایي موږ په دقه یو صرف دې لپاره چې اوس دا مسله حل شي. نو خبره چې د ژبې نه راوباسي په هغې سوچ کول پکار. زه چې څه وایم د دې به نتیجه سره وځي، زه چې څه لیکم د دې به نتیجه سره وځي. خبره مې وکړه ختمه شوه نه، د هغې بیا وروسته ګوره بچي دي، معمولي خبره نه ده، بچي دي، د دې زنانه ژوند دی، ستا ژوند دی، نورې مسلې دي کېدای شي د هغه طرف نه خاندان راشي تا سره جاکۍ جوړوي، د دې طرف نه خاندان داسې وړه خبره خو نه وي، طلاق او ګړز خبره ختمه شوه. او غټې مسلې دي، د طلاق خبرې چې وړې خو نه دي، نو دې نه ګپ جوړول نه دي پکار. او بیا ګرځه په مولیانو پسې او بیا وله حل راوباسه او بیا په هغه مولا پسې ګرځه چې ستا د خواهشاتو مطابق تاله فتوا درکړي، بیا ګرځي په هغه یو پسې. لکه چې غیرت خو بیا دا دی که کوم مولا ورته ووایي چې او طلاقه ده، نو دی اوس په داسې پسې ګرځي چې هغه ورته ووایي چې طلاقه نه ده. نو دا دومره ګرمي چې دې کوله او دومره غیرت ترې راښکاره کوه طلاقه کړې ده، نو اوس خو به دې خپله باندې ودرېږه. د دې ورور دا مسله چې کومه ده دا قانون یاد کوي، قانون ډېرې مسلې به ته حل شي. تلفظ په طلاق باندې، تلفظ یعنې په خوله ویل چې ته طلاق یې، یا لیکل چې ته طلاق یې، چې کله دې سره نیت د طلاق وي نو دا طلاق شوه. لکه یو سړي ښځې ته وایي ته طلاق یې، او یو سړی لیکل کوي ته طلاق یې، په پاڼه باندې لیکي ښځې ته زما د طرف نه دا خبره دی ته طلاق یې او نیت یې د طلاق دی، دا ښځه طلاق شوه. که دا لیکل دې ښځې ته رسي او که دا نه رسي، دا فایده ده که د عوامو په زړونو کې پرته ده، پته نه د کوم ځای نه دا مسله یې زده کړې ده. وایي ما طلاق ورکړي خو ښځه نه وه. ګورې نو ګورې ښځې اورېدل لازم دي څه طلاق واقع کېږي که ستا ښځې اورېدلي دي او که نه دي اورېدلي، که ستا میسیج رسېدلی دی او که نه. دلته ووایي میسیج له هغې ته رسېدلی نه و ما ډیلیټ کړو. که ډیلیټ یې داسې کې که نه چې د دې کمپنۍ دغه هسټرۍ نه پسې هم وباسي چې نیت د طلاق و دی او تا لیکلي دې سره طلاق واقع کېږي.
که ته دا میسیج ډیلیټ کړې او که هر څه ورسره کړو دا موبایل مات کړه منډه خو دا ښځه څه ده دا طلاقه شوې ده چې کله نیت د طلاق دی ورسره یي او لیکلي دي نو دا لازم نه چې هغې ته به دا میسیج رسي هېڅ خبره نه دي رسي یو سړی ځان له ناست دی په جدا کمره کې او وایي زما ښځه دي په ما طلاقه یي ښه یې صحیح وایي په هوش او حواس کې او ښه ارادې ده په ده ښځې طلاقېږي اګر که ښځې دا اورېدلي هم نه دي په دې سره ښځه طلاقېږي د ښځې اورېدل څه لازم نه دي او نه او بعض چې له دې ته خبر راورسي او نه د ښځې قبلول لازم دي وایي ما طلاق ورکړي دي خو ښځې قبول کړي نه داسې خوراک خو نه دی چې ته هغې له ورکوې هغه به یې خوري طلاق چې تا ورکو بس تا ښځه طلاقه شوه دا پکې کوم ځای راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی او چې دا پکې راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی د بیا خو سره څوک طلاقېږي نه ته به طلاقونه ورکوې ځان به د ښځې نه خلاصوې او هغه وایي زه یې نه قبلوم بیا ګرځوه دا جاښه ځان سره لکه یو مسلې حل دی چې ته طلاقه کړې او هغه وایي زه یې قبلومه نه نو بیا به ورسره څه کړي نو دې کې دا نشته چې ښځه به یې قبلوي یا به یې ښځه اوري د سره دې اوري نه او چې کله طلاق یې ورکړو اراده ورسره د طلاق و نیت نو دې سره ښځه څه شوه هغه طلاقه شوه دا ورو سوال کړی دی چې ما د خپلې کور والا سره څه وخت ژوند تېر کړو څو کاله خو هغې به زما خبره نه منله زما احترام به یې نه کو او پوه مې کړاول بیا مې چې په طلایي کې ځان جدا کو په طلاق مې ویروله خو هېڅ فایده یې ونه کړه په اخره کې هغه ما طلاقه کړه اوس بعض خلک ما ته دا وایي چې ته به ګناهګار یې چې تا ښځه طلاقه کړې ده نو آیا زه به ګناهګار یم الجواب دا اتفاقي مسله ده په شریعت کې دا یاده که چې په ښځه لازم دي چې دا به د خاوند قدر او احترام کوي او د هغه اطاعت به کوي الله وی الرجال قوامون علی النساء سړي اوچت دي په زنانو باندې مشران دي په زنانو باندې ولې بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ځکه چې الله دا سړی غوره کړی دی د زنانه نه په ډېر څه کې او دویمه دا چې دا سړی خپل مال خرج کوي د هغې د لاسه به دې مشري په چا باندې په زنانه باندې او کېدی نه شي دا خو نن سبا داسې چغې وایي د جاهلان وایي سړی او ښځه یو شان دي ته دقه سړی مال راولله چې څوک وایي چې سړی او ښځه یو شان دي زه دله قسم ورکوم دی دې ماته د ضمیر دا مني چې سړی او ښځه یو شان دي والله که ضمیر مني چې ښځه او سړی یو شان دي خو دا یو فتنه د مسلمانان پرې خرابوي بس دقې دپاره لګیا دي نور دیم په زړه کې دا مني چې کېدی نه شي چې ښځه او سړی دي یو شان دي یو سخته راغله په لاره کې هسې داسې به ووایو چې ته په لاره روان او اکسیډنټ وشو آیا د اکسیډنټ په دې وخت کې د دې سړي حالات او د ښځې دا به یو شی نه دشمن کور ته راواوړېد ښځه او سړی به یو شی جدا به وزن اوچتول شو ښځه او سړی به یو شی عقل د ښځې او سړي عقل یو شان نه دی ځکه چې ښځه په معمولي خبرو دوکه کېږي یریږي سړی ډېر زر نه دوکه کېږي سړی ډېر نه یریږي نو دا دوی مني چې ښځه او سړی یو شان نه دی خو داسې یو د غوغا یې جوړه کړې ده الله وی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه څنګه چې په دې زنانو باندې د خاوندانو حق دی نو د زنانو هم په خاوندانو حق دی خو دومره ده چې وللرجال عليهن درجه د سړو درجې پسې ده اوچته ده بیا په دې باندې هم د علماو اتفاق دی چې ښځه به د خاوند په هغه خبره کې اطاعت کوي چې هغه خبره د شریعت خلاف نه وي ځکه چې حدیث کې راځي امام احمد راوړی لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق اطاعت نشي کېدی د خالق په نافرمانۍ کې اوس خاوند که ښځې ته د ګناه وایي یعنې ته مثال کې ورته وایي ته دا روزي وباسه یا د هغه لباس واچوه چې په اسلام کې حرام دی تنګې جامې واچوه لنډې واچوه او داسې څه ورته وایي نو داسې ټیم کې د ښځې له د خاوند خبره منل نه دي پکار نه دي پکار که منل حرام دي حرام دي او که دا خاوند خفه شي خفه دي شي
دا یاده کوي خاوند دې خفه شي الله دې کړي چې زړه یې وچو هېڅ خبره نه ده خو د الله په احکامو په مقابل کې د خاوند خبر هېڅ شی نه دی ځکه چې دې خاوند له خو دا مقام هم الله ورکړی که دې الله ول مقام نه ورکړی دا خاوند څه و هېڅ شی نه و نو کوم الله چې ول دا مقام ورکړی دی د هغه الله د خبرې په مقابله کې ګوره د خبره نه منلی کېږي نو یو ده دویمه دې ورور دا وایي چې ما خپل پوره کوشش وکړو طریقه هم دا ده سورة النساء کې الله ذکر کړې ده چې اول به څه چلو کې فعظوهن پوه به یې کې په طریقه کې به یې یا بل خپلوانو په دغه باندې ورته نصیحت وکړي مه کوه دا کار ناروا دی داسې نه ده پکار نه کېده واهجروهن فی المضاجع په طلایي کې دې جدا شي که داسې هم نه کېده نو بیا وهلی هم شي خو داسې وهل چې هغې ته بدن ته نقصان نه ورکړي اوس یو سړی دا درې طریقې استعمال کړي او کوشش وکړي او محنت وکړي او هغه کله ناکله ګوره صحیح ته استاده پرېږدي یعنی لار د خوشحالۍ هله کولاویږي چې دا ښځه او خاوند جدا شي کله ګوره دا علاج او زمونږ د ډېرو پښتنو دا جهالت دی چې ژوند یې لنډ تنګي او بل څه حل نه وي د بیا هم ښځه راټینګه کړي او ورسره ناست د هغې هم ژوند تنګ د ده هم ژوند تنګ نه دی د هغې سره ژوند تېرول غواړي نه هغه دې سره خو نه جي طلاق جي وي نه طلاق نه کله ګورې د خوشحالو دروازه په څه کي په طلاقو کې شریعت کې د طلاق چا راوستي الله راوستي و چې الله په شریعت کې یو مسله بیان کړي دا به ظلم وي دا به ناروا وي نه د طلاق خو دې دپاره چې کله حل نه راوځي اول خو تا ته الله دا هم نه لري چې ډایرکټ طلاق ورکوه تا ته طریقې ښوري نه کېږي یا یو ښځه خاوند ته وي زما تا سره نه لګي طبیعت زما تا سره ژوند نه تېرېږي دې کې څه پاتې شي ښځه سړي ته مخامخ وي زما تا سره ژوند نه تېرېږي یا د دې خاوند ورسره ژوند نه تېرېږي نو ولې هغې ژوند دې هم خراب کړی خپل دې هم خراب کړی کله د خوشحالۍ دروازه په دې کولاویږي چې سړی طلاق ورکړي ولې الله بیا سورة النساء کې بل ځای کې ویلي وان یتفرقا او که چېرته بل حل نه یو دا ښځه او خاوند جدا شي رب العالمین به هر یو بېزاره کي د خپلو پراخه خزانو نه نو موږ دې ورور ته دا وایو چې په دې ته نه ګناهګارېږي تا دا طلاق ورکړي ها دا راته وایو که طلاق دې ورکړی اولنی یا دویم او بیا د زنانه د واپس کېدو موقع به کي نو کوشش وکړه که چېرته هغه دا خبره یعنی ومني او د خپلې خبرې نه واپس شي او څه لار پکې کولاویږي نو بیا موږ دې سره یو چې ته واپس کړي او دا کور آباد شي بیا خو که نه کېږي او ما که کیسئ نو بیا دا طلاق دې دپاره چې په دې سره داسې قسمه خبرې ختمې شي صحیح ده چې شریعت زموږ نه دا غواړي چې یو خاندان دې همیشه تړلی پاتې شي یو کورنۍ دې تړلی پاتې شي یو کورمه دې تړلی پاتې شي خو چې نه کېږي نو شریعت دا حل د طلاق دا لار ښوول هم دې دپاره دی چې کله یو بله لار نه راوځي بیا بلته شریعت تا ته وایي طلاق ورکړه یا جایز کړی دی ستا دپاره نو دې ورور ته موږ دا وایو چې په دې باندې ته نه ګناهګارېږي او دا ستا دپاره جایز دي چې ته طلاق ورکړې او دا کوم کار چې دې کړی دی داسې ناروا نه دی والله اعلم ښه ده بیان تاسو واورېدلو د طلاق باره کې د شیر صاحب نه شوی ډېر قیمتي بیان امید د ربه کوم چې ستاسو به خوښ شوی وي نو لازمي او مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او پیج فالو کړئ السلام علیکم ورحمة الله